ښکلي خوست ته راغلي یو په ښکلي خوست کې بیا د سرګردان چوک ته راغلي یو. نن دا سعود کا شریعت چې خوري کرا سره چې خوان درکې قبلي خوان درکې سي کباب خوان درکې چپلی کباب کا خورال ته به په خوري کباب ده صدقه می حسابېږي بل خلک اخلم خوریم او دا وکسانم د زړه نه خاندو وکړه د سکی تڼای ته په مینا کې ډیر تغیر دا چې هو د اندواني او خټکی سیدی دا ډیر خسته کی ځکه بای کې مرزانه دي د نورو میو په نسبت هغه خلک ډیر خوښي او ښه خبر خو دغه چې خوست کې یوانه بل اورات حتما باران کی دوای پسې خو ګلاس خوړای شي سیب خوړای شي الوچه خوړای شي زردالو خوړای شي نو زه فکر کوم دې ته پړتیا نه وي او چې چله تا غلای روشا ټکسټار خو نه چې ټانګو غرا بودی زینا او چې ځنګلي دی ونه ډېر لري مساخیل دی یو تڼي ولسوالۍ دی مثال سپیرا دو امر بالمعروف نه رچې بیغام غراز نه وای کلی کې چې جاره ته بنوس بنه بیچ لای وی دا مانګاستی کا پوشه بازار سایدا سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی اس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه نیکې هیلې د هیواد نندارې مینوالو ستړي مه شئ او وخت مو په خیر. ښکلي خوست ته راغلي یو په ښکلي خوست کې بیا د سرګردان چوک ته راغلي یو کوم ځای کې چې ډېر زیات رش وي او دلته هیوادوال هم هڅه د دې کوي چې دلته راسي او مازیګری رنګین کړي نو دلته به له خوستی ځوانانو سره غږیږو او د دوی کاروبارو اړوند به ستاسو ته معلومات درکو او مخلص صاحب هم راورسېده. زه چې راغلم ټکنی شو سړی نه داسې حیرانه شوم چې دا څوک نه دومره تیز راغم هلې دا څوک ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام سړی ماشه خیر جوړ په خیر چارې ښې دي شکر الحمدلله. چېرته ولاړې اوس؟ دلته ولاړ یم دا چوک نه ولاړ یم کوم ځای دی؟ دا چوک د سرګردان چوک نه چې لږ مخته قصبانو لاین قصبانو لاین او قصبانو لاین دا دیجې نه سرګردان چوک پورې 100 روپۍ اخلي دغه نه 100 روپۍ سرګردان چوک دا سرګردان چوک او دومره مزل نه په خپله کم مزل ده چا نه اخلي تاسو نه خلما که تاسو راکوئ که نه راکوئ دا کوم ځای دی مخلص صاحب؟ قصبانو لاین دا خو مخکې دلته یو کس ویل چې دا د منګسو چوک دی. نه منګس نه و مخکې و اوس نشته مخکې دا چرګان لاین و چرګان منډۍ وه او اوس تقریبا قصبان لاین کو سرګردان چوک ده. روزګار څنګه دی؟ روزګار ښه ده دومره سټنګ ښه ده څومره دې وګټلې؟ تقریبا نن کرکټ میچ و ډېر خوندور میچ و اندازه میچ ته تللی وم میچ ته تللی او ډېر به دې دغه شخصي وړي وي والله خو دغه شخصي مې ډېر ونه وړل بس لاړې که نه دغسې نه دغسې خپل نه نوتلم میچ ته ودې ګټلې ومې ګټلې روزګار وشو او ګزاره وشوله نور وروسته ته به دې نن ډېر کار کړی تقریبا و 1200 روپۍ وشوې دا چې دې پیسې ګټلې نو څومره خرچه په موږ کوې چې څه خورئ بعضې تاسو مېلمانه یاستئ او چې څه خوند درکوي که شربت خوند درکوي که دلته هغه 2 ګیلاسه خو ته ډک که نه مننه ژوندی اوسې موږ خپرونه کې مصروفه یو قربان مننه ژوندی اوسې اوس ځې کور ته که اوس هم کار کوې نه کار کوو که چې هغه کوئ که ګرځئ زه مو ګرځومه ګرځونه خو پرېږده موږ ډوډۍ نه ده خوړلې هسې دغه هوټل ده دلته کوم هلته دی دلته ده نو چې را باندې خورې چې څه خوند درکوي قبلي خوند درکوي سي کباب خوند درکوي چپلی کباب کا خورال ته بیا په خوري کباب ده خنق دی راکه نه والله که به یو شي موډار کې کب د سر لګو دا خلک چې دي دا د بیرې خلک نه دي او دوی ډایرکټ اقدام کوي ډېره مننه اوس ژوندی دی کور مودان کور آباد دلته نو هیوادوال ډېر زیات راغونډ شوي دي او بس نو خلک هر سړی په خپل روزګار باندې لګیا دی خپل روزګار کوي دغه د وچې میوې والا به لږ راونیسو د سره به خبرې اترې وکړو او چې دی څنګه دی سلامونه وعلیکم سلام وروره څنګه یې جوړې په خیر طبیعت دې ښه دی الحمدلله شکر نوم مبارک دی بلال احمد بلال احمد ښه چای کوي بلال احمده بس دا کاروبار کوو د وچه میوه ده دا سامان خرڅوو وچه میوه ده دا په میوې کې راځي دا په میوه کې راځي او څه ممپلیم په میوه کې راځي دا ټول د وچه میوه ده نو اجوار بیا هغه په میوه کې راځي همداسې ده والا جالبه ده اجوار هم په میوه کې راځي ښه سودا دې نن وکړه الحمدلله شکر
څنګه خوست کې هره ورځ هغسې رش وي که نن هماره ورځ داسې راشي و ښه دا درنه ونه سوځېږي موږ سره په خبرو بوخت یې نه دا مالګه ده دا نه سوځي همداسې مالګه ده ښه دا راته ووایه چې نن تللی وي چېرته که نه چکر دې ووایه نه والا بس په کار مصروفه یې سودا یې راشي مصروفه یې ډېر ښه مشتریان مصروف ډېر لرو څومره کار کوي دې ورځې پس دغه 15,000 4,500 سودا کېږي او دکانداري دومره کېږي یو موټ ممپلي خو دې لاړل فکر دې دی هو خلک یې خوري بس همداسې خلک ډېر خوري هو ډېرې خوري هو دا خو جاري او دغه نه درنه وړي نو بیا خو شی درته پاتې کېږي هم نه الحمدلله دومره ښه ده مشتریان ډېر دي بس مشتریان ډېر دي داسې لږ لږ معنا هم نه ورکوي هو دا فرزوانان یو متل کوي چکه چکه دریاب میشه همدغه لږ لږ به یې ورځ به دغه ته کېنوله وچې ډوډۍ ته نه بس دا خو صدقه مې حسابېږي او بل خلک اخلي م خوري یم ښه هو څنګه ته مخلص صاحب ښه یم طبیعت دې ښه دی دا دې کله زده کړل ما مې اوس زده کړل که دا اوس خالي یې واړول راواړول او بس تا پاخه سو خو تا ویل چې زده دې کړل خو زده کړي خو مې دي خو ځان مې یو څه برابر کړل څه شی دی برابر نیم خام نیم اومه هغه چې نیم خام او نیم څنګه نیم پاخه نیم اومه نیم پاخه نیم اومه اوس صحیح شو نیم پاخه نیم خام داسې ووایه نیم پاخه نیم خام دغسې ووایه څه چې هر شی وي زه بس یو شی به وي خورې نه مننه ښه دا په خبرو چې زه درنه نور خوراک وکړم ښه څنګه ده دکانداري خو ښه ده انشاءالله الحمدلله دکان ورته وایم که کراچۍ بس چې څه ورته کراچۍ اوس خو کراچۍ ده خو که یو شی دلته ودروئ یو برابر غوندې دیوال دی راتاو که بیا نو دکان دی هو دکان دی خو موږ به دلته څه وخورې بس هم څه شی دی زړه ته کېږي هو څه در سره پیدا کېږي بس چې کدو زړې کوپرا پلي هر کم شی موږ لرو ګوړې پلي شته جوار شته یې ګوړې والا هر کم شی شته خپله کدو نه پیدا کېږي کدو خو دا زړې شته کدو نه پیدا نه موږ کدو په کار دی زړې څه کوو وچ کدو هم شته هو وچ کدو شته چېرته دی بس همدلته ګاډۍ کې موجود دی کومه ده یو خواته کدو خو یې زړې دي کدو هم شته کدو هم شته ښه ډېره مننه ساعت دې تېر دی منې الحمدلله شکر کوم شعر میر درته یاد نه دی نه والا شعر خو نه دی د خوست خو ډېر داسې شاعرانه خلک دي شعرونه ډېر ورته یاد دي تا ته ولې نه دي شعر به درته ووایم ښه هو څه یو دانه ووایه شعر خو استاد دا دی بس ته ډالۍ کرا ما خو زده نه دی تیرا ته ډالۍ کوم ما زده نه دی نو زه به څنګه وکړم بس درس هم کم ویلی دونه شعرونه نه راته په یادېږي شاعري خو په درس پورې نه ده تړلې ولې نه بس شی دي په کتاب کې ویلې بس هما ښه هو مننه بس څه خدمت درته وکړو ژوندی اوسې لیدونکو ته به څه ووایه لیدونکو ته هم بس دا پیغام دی چې موږ هر سامان لرو بس مشتریانو ته هم دا پیغام دی هر شایسته زړې پلي چې په خدمت کې راځي دي مننه زه مخکې ښه ژوندی دې وي ټول هیوادوال دې ژوندي وي بالخصوص خوستیان دې ژوندي وي او مخکې ځو نور خپرونه هم ثبتوو له موږ سره پاتې شئ او چېرته مه ځئ سلامونه بیا هم هیوادوالو په خیر راغلاست ښکلي خوست کې یو له ښکلو ځوانانو سره ساقي جان تڼی په ټولنیزو رسنیو کې یو له مشهورو څیرو څخه دی په خپلې طنزیه لهجې ډېر مشهوره دی او ډېره خوږه طنزیه لهجه لري د ده سره به خبرې وکړو ساقي صاحب ستړي مه شئ جوړ یې په خیر یې ساعت تېر دی ژوند رېږدی ډېره مننه څرې ولونه دي والا ښه ته ځای چا رقم ښه چرېږي آیا تاسو په لهجه سره ښه یئ والا دا چرېږم والا کای دای کرا ژوند په خیر دی والا د مرته ځای شکر د خپل غور مده تغییر کړي ډېر سیره ته ډېر ګرځم سیرې ته ګرځې بیا خو ریغه دغه د رنګ دیم دغسې توزه دی والا ته رنګ نه زیرته ځایم سایدو یې نن دا سعود کا شریخ چې خوري ډېره ساړه آیسکریم یا شریخ شریخ یو سکریم د شریخ ته شریخ چې شریخ خواندر کوي که آیسکریم نه مو د شریخ خواندر کوي سړی وسره تازه زر ولې کیږي یا نه
آیسکریم چې وي ډېر بایېږي سړی مړ دوړوي شریک صحیح ده ډیره مننه. نن په خوست کې باران وسو او موږ راغلي ودلته مچکره مو او له باران وروسته دا د عوام هغه په اصطلاح باندې ښه هجري او ښکلې ده. څه احساس لري؟ کوم ځای کې وې؟ چیرته وې؟ والا زه خو خپل شوم 50 کوم کس په دکانې کوم نن والا زبردست هوا والا نن په 2 بجې جګم یو ورځ په 2 بجې والا دمر خوان مې مين زاو داس امین دا شکر دې بجامه مو وکړو نو بیا څاري 2 بجې جګم ورځ په 2 بجې جګم گایز گایز په 2 بجې جګم سهار نن او چې لګ رغه د مسپخین کې لګ سره خارو پکړه او غرمر وخاتو مچ سړای بیرګه ګر ډېر تیز غرمه ده ها غرمه چیرته لوړوي دا پوزیتا جګ شم داسې کې مرګل سر بندر جوړو د کونی د عراق جوړه مړه ما ور جوړ بدن چرغه وګڼای چې مې پښپای چا ورودو هو عادت تدریس ابوتا سم سره وای بدن چې خیره مې رګه وګڼدا خطا ځای وګڼدا زه ته یو شعر مې اوریدلای دا خوسته لهجه کې خدا چې خاص په پیغام نه دا مو ته معنا کې صحیح ده اخوسته کې فکر کوم اسیم صاحب وای چې د کلی وړ کې واړه سیندلې تر ټیللی زغلا میمیک په شکای خبرې کیږي د کلی په جماعت کې په لوچاک ژوند کې مشهوریم د نجونو په بندر مې په شوخۍ خبرې کیږي ها دا خو داسې زبردست شای علاج صحیح ډیره شوخي کوا خو دا ډیره شوخي ما څنګه وایا ته صحیح بالکل میک پر اجازه ویل میک خال په پیږي خو زب په تینا لاندې د ډلای کما او چې به وپای ته په خندو کې ته سیر دار سړای د وخت کړای زون په ویر دای په د سپینا خلو د دم راکا در ډیر د لکه په فلم کې چې بار بار په درنو میر دای دای دا وخت سنند زړه نه خندو وکړه د سکی تڼای ته په مینا کې ډیر تغیر دا یو چکچا کولای کات لري والا زه خو لږ شوخي ډېره کې کم خو دا رومانټیک بیتونه وایي دا شوخ شوخ شاعر ډېر کې یم سید مو خال بیا خوښوي ډېر ای په بل د ډلای کما و چې امر بالمعروف نه ارڅ پیغام غراز نه وای و چې نازولي غاګ جار شمو د رام غلای خړلې خوبرازینا و چې جانان غم نه کمیږي په سنگرټه کني مو به څه کولای په پکټه پکې واخ چې زه د تا ور میان شو مجبای تور بڼه وسترګي غوټه د میان دیدن څلریش غمټه خوان کې د میان کلا مړی کې په میلټه مسکی جان خو په یدبر کا سړګای ور کو دای ظالم وو ځای سروای کو په څټه کې وا ډیر علي دی چکچا ورته وای چاک وای یای نه وای وړه خاموشتي غرمه والی دي ته ما دې ته مجبورای چې شیر جنگي سره وکړو نه شیر جنگي کوي سات سعید چیلنج دای کوای کوم یې خار می خوخ نه دی واړه پکې ورکیږي کلیوال خار می خوخ نه دی واړه پکې ورکیږي کلیوال لکړاند پکې ورکیږي دا خواږه یاران دی خدای مالدار نه کا چې مالدار شي خواږه پکې ورکیږي ګران سترګې دی دویم افغانستان دی چانه ځان او چانه زړه پکې ورکیږي څنګه ولا د مرا شو شاید علای کو او چې چله تا غلای غلای رو شار ټکسټار خو نه چې ټنګو غرا بودی زینا وطن زرد دخته جوړ کا ټول مسافر دی دلې دو پتا مدینه سټه کانډه واجګه سارا پتو وخت ویډ کې بیا خو سترسینا واخه د مې نوډ کې نه ټټر دا خو د وطن د خار لمبې را یادوي ماته د څوک ذکر د ګورګورې نه کوي سخت رات سترګې د هغې را یادوي پښم دی پر مخابي زمزم ته ورته دی زخه د کجوري د مکې را یادوي ها ډېر زبردست شای ولا د مر صحیح وای ساقي می درته گیر کا ودی لید گیر ولا کا ما زه تاسو واش د مرګلی وش دای دی یای وش تلک شو غبا کا نه نه جامه کی صحیح نو تاسو کې ترافیکار لو چې کناره بند کړی دو چې غن ناوړي نو مل دی مال دا وړي غان نو وړي می دا څنګه وش د خال کې چلک جامه کا وکړه مشیرنا ډېر مننه په تڼۍ کې خوشاله ک بازار کې نو والا مرکز صحیح دی مرکز صحیح دی کلی که چوی جاره تا به نوس بنا بیچ لایوی آنا منگاستی که پوشه بزرگ صحیح ده اوز میک سر اچھا که والا سا خیل دا ساعت که تراوی خو وگا تا با من رکیش آی تا سڑای جلال آرما منگاسی سر بچه که منگات سنه اجازه غایب بوغم سکیر دیدی بودن چای سکی وریر دی بیا غراز نبوی بیا چه نی آئی بیا غراز نبوی سر تا پخوی سرگی سر تا پخوی نندگای به دا بیخ ما صاحب کاده مصرفا نبوشی که مننه ساقی جان جارو را قربان خوشحاله سوم ډیر زیات لیدونکو ته به څه ووایې په وروستیو کې دین کې ماشاءالله خطا آزادي وطن خالق دی باید وطن کې د رغ رغ خورینه وکی وطن باید می ګوډه سره جوړ کې شاری کا خیسو خیستای هو ولا کا بنره په دوبای په سعودیا په وزي افغانستان دای این یټه مړای دا کې راس می چخه کې تزاوی این دا سه خالص ته گاګا ایسان نه بیا افغانستان سے بات کی می چې په افغانستان کې په خارج کې چی میرا دار وخت تزاوی خال په ګلونه کې د ویاړي تزام غړم خمس دیګار مننه کوم
وړه مرګلي د تزا وای مننه ډیره مننه لیدونکو دلته ډیر زیات رشم راغی اصولا ښه نه دی دی ماشاءالله ډیر خوږ غږیږي او د خلک نه دغه خوږې ژبې ته راټولېږي خوږې لهجې ته موږ ځو د ښار نورې ښکلاوې را سره ننداره کوي او د دې ترڅنګ دلته فکر کوم ترافیکي ګڼه ګوڼه هم رامنځته کېږي ولد हमरा روشته کا شګه زیان نشته کې میرا چاپ دلو شي سات دیرګي ولد سریم خانه او یارغا دو ان شاء الله هڅه کوو چې د منګسو کلی ته لاړ شو الله مو مال شه روشي مننه د زاده وي لیدونکو لا هم په ښکلي خوست کې قرار لرو او لا هم شتون لرو او له ښکلو خوستوالو سره غږیږو دلته یو بل خوستوال هم یو خوستی ځوان را سره دی د سره به خبرې اترې ولرو سلامونه وعلیکم السلام استاده څنګه یې ښه یې شکر د الله د رضا چې په خیر راغلی یو خوست ژوندی اوسې نوم مبارک نوم نورولي تکل دی د خوست اوسېدونکی تکل صاحب څنګه یې شکر دی الحمدلله تاسو ښه یې ژوند ښه دی الله د رضا چې بیخي روزګار ښه دی بیخي شکر دی ګرمي ده خو خیر ګرمي ده ګرمي ده دا د ننګرهار ګرمي نه ده لیدلې بیا به معلومات درته شوی وي بالکل ننګرهار ګرم دی خو پاس خوست کې ګرمي ده ډېره مننه د سره به م یو ځل خبرې وکړو بیا به تا ته راوګرځو له خیره سلامونه وعلیکم السلام ستړي مشه ستړي مه شئ وخت تېري الحمدلله هر څه ښه تېرېږي ژوند په خیر دی الحمدلله سید خوستی زموږ ښه ملګری دی او له ښه بخته به ووایم چې اوس راسره دی خوستی صاحب څه غوره کې بیخي تازه یو چې تاسو را د تازه وای تاسو په لیدو خوشحاله شو خوست کې طبیعت ښه دی الحمدلله د خوست ماشاءالله ډېره ښکلې هوا نه ده نو تاسو ته به ښه ښکاري ځکه ننګرهار ډېر ګرم تاسو ننګرهار نه راغلي او تاسو ورسره بلد یاست او موږ ته یو څه سخته ده هوا اوس وخت کې یو څه ګرمه ده دلته لا اوس ګرمه ده اوس هم مازدیګری دی اوس هم هوا نرمه ده د ورځې جریان کې یو څه ګرمه وي ښه د دې ځای غرمه او د جلابات مازدیګر نه سره پرتله کېږي نه کېږي د را سره منئ بالکل ښه مخکې د یادوري وکړله وای دا لا ګرمي ده ما یو ور جلابات ته راسه بیا به دې پته ولګېږي بالکل جلابات ته تللي هغه مې هم کتلی هغه والا بیخي دنه زیات ګرم دی دلته مقصد 14 درجې ګرمي هلته 2 څلوېښت 3 څلوېښت تاپ هم لري هغه ځای او د دې تر څنګ باران نه وي هلته او ښه خبر خو دغه ده چې خوست کې یوه نه بله ورځ حتما باران کېږي خوشحاله یم چې را سره یې سره به وغږېږو ولې نه تکل صاحب څه خبر تکل صاحب نور څنګه یې ښه یې الله د رضا چې بیخي شکر دی چې تاسو راته روغ او جوړ وئ مننه تکل صاحب دلته څه روزګار کوئ روزګار خو فلحال دا روزګار نشته بس روزګار نشته بکوري ده ښه همداسې ګرځئ همداسې ګرځو بس په خوست کې ګرځېدل هم خوند کوي په ټوله کې په وطن یا هیواد کې ګرځېدل هم خوند کوي بالکل همداسې ده وطن بیا وښه ده موسم جوړ دی بس امنیت دی بیخي خوند کوي بالکل همداسې ده موږ سره ځئ ننګرهار ته بس مننه تاسو دلته موږ سره پاتې کېږئ دا شی زر تلای نه شي بس دلته به موږ ګپ شپ سره لګو اطرافو ته به ځو منظرې به کوو بس انشاءالله ګرځو د خوست کومه ولسوالۍ ډېره طبیعي ښکلا لري ښکلې ده اوس خو طبیعي ولسوالۍ ټولو ښکلې دي خو چې ځنګلي دي ونې ډېرې لري موساخیل دي یو تڼۍ ولسوالۍ دی مثال سپیره ده دا ونه بوټي ډېر لري نور ښکلې ښکلې ولسوالۍ شته شنه تاسو د کوم ولسوالۍ یاستئ د موساخیل ولسوالۍ د موساخیلو موساخیل مندوزي نه اسماعیل هغه ځون ته ولسوالۍ د موساخیل ولسوالۍ ځون ساحل منګل سره مربوط دی ښه منګال یې منګال یم منګال دی څومره لرې د له ښاره ستاسو ولسوالي موږ ولسوالي د مرکز څخه تقریبا 10 کیلومتره لري 10 کیلومتره طبیعي ښکلا لري که نه ښې ښکلې منظرې لري اوبه لري شنې شنې درې لري ښه ښکلی دی طبیعي په څه مشهوره ده هغه ځای زه خو تقریبا موساخیل چې زه درته وایم چې ننوي کلي لري خو ننوي کلیو کې هر یو کلی ځون ځون ته نوم لري ښه ته د کوم کلی زه د سندي کلی یم سندي کلی سندي کلی ښه ځای به دودیز خواړه هم لري بالکل لري دودیز خواړه مو څه دي دودیز خواړه خوست کې مشهور دي ټول غوټې وریجې مای وریجې ته یې بس دا خورو یا ډنډکای نه ډنډکای خو خوست کې ډېر کم خلکو ته یې خو موږ غوټې وریجې ورته غوټې وریجې ورته همدا ډنډکای همدا غوټې وریجې دي که نه غوټې وریجې د مای وریجې چې ورته بیا خو صحیح ده بالکل انشاءالله دلته به خورو دا ځل بس خورو به انشاءالله په ګاډه وي نو څه جان کوو 3 ورځې مې خوراک نه دی ورته کړی بس کوو بیا
بس ان شاء الله چې دا ارمان دی پر راشي مستو غوړی دی به خورو بس وی به ان شاء الله. ډیره مننه. بس تا څخه ډیره مننه. کور وران مزاحمت کال صاحب څه پیغام به ورکړي لیدونکو ته؟ لیدونکو ته زه دومره وایم چې هر سړی باید په خپلو کې مینه وکړي، نفرت نه لرې اوسي، باید سپورت وکړي، د شی توکو څخه سر په نظر وکړي. سپورت، مینه او یووالی. ډېر ښکلی پیغام. خوستی صاحب تاسو به څه ورته وایستی؟ زما پیغام دغه وي چې تاسو عباس وخت مه تېروئ. هغه ماشومان چې عمرونه یې تر ښوونځي دورو پورې رسېدلي دي او ښوونځي کې باید شامل کړي او هغه ځوانان چې بیکاره دي ځان ته یو وړوکی کاروبار سیخ کړي او ځان پکې مصروف کړي او دا دې نه وایي چې په افغانستان کې کار نشته یا روزګار نشته او دا چې کوم محنت خوري وکړي انشاءالله هغه به رنګ راوړي او یو ورځ به انشاءالله د کار او د کاروبار یو غټ تجار میرویس عزیزي په نوم یادېږي انشاءالله او دا مې پیغام دی. تجارت همت بالکل دا باید دی دواړه سره یو کړي او مخ ته یوسي. مننه خوستی صاحب. مننه قربان. ژوندی اوسئ. ځوان باید له خپل استعداد څخه ګټه پورته کړي، له خپلې وړتیا څخه او یوه ښه آینده به ولري. که تجارت سره شوق لري په تجارت کې، که له علم او تعلیم سره شوق لري په علم او تعلیم کې البته، نو کوشش وکړئ وطن ته کار وکړئ، هیلو ته مو کار وکړئ. تاسو راځئ اول یو څو شاټونه د ښکلي خوست را سره ننداره کړئ. بیا هم هیوادوالو ستړي مه شئ او په خیر راغلاست. لا هم په خوست ښار سرګردان چوک کې موقعیت لرو او همدلته شتون لرو او له هیوادوالو سره غږیږو. سلامونه ستړي مه شئ وروره. ستړي مه شئ، بخیر. ښه وروره؟ الحمدلله. طبیعت ښه دی؟ شکر دی. روزګار دې ښه دی؟ الحمدلله راضي یو. څنګه سودا کېږي که نه؟ شکر دی. بس څه چې الله لیکلي وي هغه خپل نصیب راته رسېږي. خپل قسمت در رسېږي. بېشکه بالکل. څومره سودا دې کړې؟ نو اوس یا وختي ده دومره 1500 او 2000 روپۍ سودا شوې ده. لس 15 2000 پورې؟ نه 1500 او 2000 پورې. ماشاءالله ډېر کار دې کړی دی. څه فکر کوم ډېرې مېوې دې راوړي؟ نه اوس نشته ځکه شپږم ورځ ده، سبا جمعه و رخصتي ده، په خاطر مې کم مې راوړي دي. د نورو ورځو په نسبت نن کمه ده میوه. نه ماشاءالله د اکثره کراچۍ چې وینم هغو ته بیا ته ښه ده، سودا لږ ډېر راوړې. نه شکر دی الحمدلله. بالکل. نو مبارک دی. آصف. آصف د همدې خوست دی که د بل ځای یې؟ نه همدې خوست یم. خوست یې؟ خوست د کومې ولسوالۍ؟ ځاځي میدان. په خپله لهجه کې غږېږي نو؟ دا مې خپله لهجه ده. څه رقم دا نور خوستیان چې ګوري هغوی بل ډول غږېږي او تر بل ډول څه رقم لږ فرق شته؟ ما ډېر وخت د خوست کې تېر کړی دی او دغه هم لهجه معیاري غږېږي. معیاري غږېږي. ولې په خوستی وغږېږي؟ لږ ځاځی وغږېږي. ځاځي څنګه لهجه ده؟ ځاځي خو که درته ووایم ډېره نه ده راته یاد، خو لږه لږه راته یاد ده. ځاځی او ځاځي نه ده درته یاده ځاځی ژبه؟ او تقریبا 6 کاله کېږي چې دولت ته یو او ژبه لږه رانه یادې شوې ده. ښه دا راته وایه چې همیشه همدلته ولاړ یې؟ او څومره وخت کېږي دا کار کوې؟ یاره که درته ووایم د کرزي دورې نه را دې خوا حسابوه. د کرزي دورې نه؟ د اولې دورې نه. دا خو د عمر هم ډېر وي. یاره تقریبا دا 28 کاله ده. 28 یعنې 28. 28. ښه ایله چې یو لفظ یې لهجوي وویله. دلته سرګردان چوک کې همدلته اوسېږې؟ نه و دلته یم. کور دې هم همدلته دی؟ نه کور مې لږ کوز ده حالسه کې ده. ښه داسې میدان ته هم کله کله چکر ځې؟ او یو داسې میاشت کې یا 2 میاشتو کې یو ورځو. موږ هم پلان لرو له خیره چې هلته لاړ شو خپرونې ډکې کړو ځاځي میدان کې. بس هر کله تلای شئ په خیر. ښکلی دی که نه؟ او بس ډېر ښکلی ده. ستا مشوره راته څه دور شو؟ ولې نه ورځئ چکر ووایئ سد به تېر کړئ ځاځي میدان به وګورئ. ښه دې ته تاسو کوم نوم اخلئ؟ دا خو اصلا کې ګیلاس دی، خلک دلته پالو بلونه ورته وایي. آلو بالو. دې کیلو په څو خرڅه؟ دې یو تقریبا دا 180 روپۍ ده. 180 روپۍ. او شفتالو چې ډېر زیات مینوال هم لري او د دې کیلو په څو ده؟ شفتالو هم مختلف دی، دا 50 دی، دې خواته نور دی سره شلیل او بیا په 80 روپۍ کیلو ده. هغه په څو دي؟ 80. هغه کته سره هغه د کوم ځای دی؟ دا د شمالي دی. شمالي دی. او دا 50 دا د کوم ځای دی؟ نه پوهېږم دا کې د پورته خوا نه راځي کېدای شي دا خواږه دا دي که هغه دي؟ خواږه خو اصل نه هغه دی. هغه دي.
هغه ماته چې نابلده دي نه وینم په خوست کې بل ځای کې مو نه لیده ته راځه لږ مخته لاړ شو په دغه کراچۍ کې چې کومې میوې دي په لږ به په دې وغږېږو ښه کیله په څو ده کیله خو 150 روپۍ ده 150 درجن کوم ځای نه راځي دا خو پاکستانی کیله ده یو ایران ته ځي ایران نه بیا دې خوا راځي څه شته یې خرڅوی دا پاکستانی کیله ضرورت دی نه خرڅوی بیخي نو څه وکړو دا ما خرڅوه څه شی خرڅ کړو دا کیله خو بیخي خرڅوی ما دا میوې خرڅ کوي زردالو دي دا د الوچه ده ماشاءالله له کیلې نه ښه ذایقه هم لري او ښه ښکلی هم ده او د دې تر څنګ دا دی نورې الوچې در سره سیب دی شفتالو دی دا زموږ د هېواد څومره ښکلی شفتالوګان دي نو دا ولې نه خرڅوئ دا ما مو ته راوړې وه کیله هم ضرورت دی ښه کیله مو د څه لپاره راوړې وه ضرورت دی خلک دوایي پیسې خوري وروسته دوایي پسې خو ګیلاس خوړی شي سیب خوړی شي الوچه خوړی شي زردالو خوړی شي نو زه فکر کوم دې ته به اړتیا نه وي یار اړتیا شته اړتیا شته له هر څه نه اولیا خپلو میوو ته یا خپلو حاصلاتو ته زموږ لپاره ښه نو زردالو په څو ورکوئ زردالو اوس قیمت دی په 80 روپۍ کیلو ده په 80 روپۍ دا کوم ځای نه راځي دا وردګو نه راځي میدان وردګو نه ښه زموږ وردګ هم ډېر زردالو لري او دا د کوم قره باغ نه قره نه ما فکر قره باغ نه راځي د کابل قره باغ نه شمالي دا ډیر نه لیدل کیږي په زیاتره ولایتونو کې دا نوې دي که څه رقم چللی نه دا ډیر وخت کېږي خو اوس داسې ده چې د فصلونه هغه وویل بارونو وویل ګلی وویل میوه ډېره کمه ده که زردالو وښیي که دا شی وښیي که الوچه وښیي حاصلات یې کم شوي لږ کم شوي سږ نه انشاءالله دومره کم به هم نه خیر دی دومره بدلون پکې حتما راځي داسې برابر ډېر زیات نه ښه نو خټکي فکر کوم در سره دی او خټکي هم شته اندوانې هم شته خربوزې دا د کوم ولایت دی؟ دا هو د شکرپره ورته وایي د شکرپرې دی نه شکرپره خو ده د دې نوم خپله شکرپره دی د کندوز ده که د باغلان دا د کندوز دی د کندوز دی شکرپره کې باغلان او کندوز ډیر زیات نوم لري په دې خربوزو کې او ډېرې خوږې خربوزې دي بیا بالخصوص زموږ د باغلان د کیلګي د سیمې خټکي هغه بیا ډېر زیات مشهوره دي او ډېر زیات خواږه دي خو هغه ساحه لږ کمه ده نو ټول افغانستان ته فکر نه کوم چې ورسیږي خو ځینو ولایتو ته ځي بیا بالکل همداسې ده او کندوز خو نو کندوز باغلان چې دی د افغانستان د زراعت کان بلل کیږي او لومړی درجه ولایتونه دي په زراعت کې او هلته دا میوې ډېرې زیاتې کیږي بالخصوص هندواڼه او خټکی او ښه خواږه هم دي هېوادوال یې خوښوي که نه ولې نه خوښوي څه ډېر اخیستل کېږي له دې ځای څخه هر څه اخیستل کېږي یو شی هم نه پاتې کېږي نه خو بیا هم ډېر څوک څه پلوري اوس وخت کې هو د هندواڼې او خټکي چې دي دا ډېر اخیستل کېږي ځکه بیه کې هم ارزانه دي د نورو میوو په نسبت هغه خلک ډېر خوښوي د خټکي یا خربوزې من په څو دی خربوزې خو د شکرپرې چې دي 200 من ده او نوره چې دي زیړې او بیا په 180 روپۍ من ده زیړې کوم ځای دي زیړې دا د مزار دی مزار دی ښه ډېر ښه یعنې دا میوه ډېره پلورل کېږي او هندواڼه هغه په څو ده من 100 افغانۍ هغه یې کوم ځای نه راځي هغه دغه نه راځي کندوز نه د کندوز نه راځي د باغلان به هم راځي مقصد کندوز نوم کلی دی کنې باغلان کې هم ډېر زیات کېږي ډېرې کرل کېږي او ډېر راځي دلته ښه نو تا ته مو ستا د ښه چانس مننه تا ته هم ښه چانس لیدونکو ته څه وایې دا زموږ لیدونکو ته یو څه خو ورته ووایه لیدونکو ته به څه ووایم داسې خاص څه نشته یو پیغام ورکړه داسې خاص څه نشته ښه پیغام هم نشته مینه وکړئ وطن کې پاتې شئ او روزګار وکړئ یاره بس همدا پیغام ده ډېره مننه کور آباد الله مو مل شي ښه ډېره مننه هېوادوالو چې د خوست ښار ښکلا مو راسره ننداره کړله او په خوست کې راسره پاتې شولئ موږ د خوست تر نورو ولسوالیو ځو او هلته به ځانګړي طبیعي خپرونې لرو دودیزي کلتوري او طبیعي خپرونې تر وروستۍ راسره پاتې شئ زموږ د یوټیوب چینل سره او ډېره مننه چې موږ تعقیبوئ ما محفوظ کاکړ او په کیمره کې راسره مجاهد مخلص ته اجازت ورکوئ د یو سوکاله او سرلوړي افغانستان په هیله الله مو مل شه سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې